کله چې ته خپل مسؤلیت پرېږدې او نورو ته پته وشي، دا یو لویه بربادي ده. کله چې ته خپل استعداد ته په نه سترګه وګورې، کله چې ته خپل ځان ته په نه سترګه وګورې، آیا به دا به ډېره غټه جفا نه وي له ځان سره؟ نو له نورو بیا څه تمه کوې چې هغوی له تا سره تا ته د احترام په سترګه وګوري، تا ته د مینې په سترګه وګوري، ځکه ته خپل ځان ته نه ګورې، تا خپل ځان ته ارزښت نه دی ورکړی. نو بنان که چېرته د مبارزه شروع کړې وي، ژوند دې شروع کړی وي او غواړې چې ښه ژوند ولرې، مرفه ژوند ولرې، پیسې ولرې، خو ستړی شوی له مبارزې نه، له وخت نه، له حالاتو، لږ دم وکړه، لږ استراحت وکړه، یو ځل بیا شروع کړه په ډېره قوي انرژي سره، په ډېر قوي عزم سره. انشاءالله ته ګټونکی. دا ژوند یو چانس ده. هر څوک ښې او بدې ورځې لري. انشاءالله ستا ښې ورځې به هم راشي، ستا ورځې راتلونکي دي. دا نه منونکي ده، کیدای شي څوک یې ونه مني په زړه کې، لیکن که دې ته فکر وکړې چې بېهوده نه یې پیدا شوی، نو لطفا خپل ځان باندې، خپل وخت باندې او په خپلو کارو دې سرمایه ګذاري وکړه. سرمایه ګذاري دا نه ده چې ته پیسې ولرې، سرمایه ګذاري همدا ده چې ته توجه وکړې. خدای پاک.